السلام علیکم خوږو لیدونکو، هیله ده شپې او ورځې په تاسې باندې په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. نن درته ډېر ښکلی ویډیو لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. یو افغانۍ جینۍ قصه کوي. هغه وایي لومړۍ ورځ مو صنف ته نوې استاده چې په بانکي چارو کې دوکتوره لري راننوته. له ستړي وروسته یې ځان معرفي او هم یې د محصلینو د معرفت غوښتنه وکړه. ما چې په خپل معرفت کې د خپل اصلي ټاټوبي یعنې افغانستان نوم واخیست، استاده ډېره خوشحاله شوه. ویې ویل چې زه د انګلستان په اکسفورډ پوهنتون کې ستاسې د رئیس جمهور دوکتور محمد اشرف غني احمدزي زده کړیاله پاتې شوې یم. له هغه مې ډېر داسې څه زده کړي چې په خپل مسلک کې پرې هیوادونه چلنج کولی شم. ارمان مې و چې د فراغت څخه وروسته د خپل استاز لاسونه ښکل کړم، مګر د هغه رئیس جمهور کېدو سره مو ترمنځ واټن ډیر شو او اوس مو د هغې سره لیدل ډیر مشکل دی. خو خوشحاله یم چې نن د هغې پر ځای ستا لاسونه ښکل کړم، ځکه ته د افغانستان د یو اوسیدونکي په حیث د رئیس جمهور صاحب په اولادونو کې راځې. باور وکړئ زما لاسونه یې ښکل کړل او په تخته یې ولیکل. محمد اشرف غني زما د پرمختللې نړۍ لومړنی نوم. رښتیا هم چې د زرو قدر له زرګر سره وي. ما هم خپل احساسات، خوشحالي او ویاړ د اوښکو په تویولو څرګند کړ. ویاړم چې افغانه یم.